په کندهار کې د شنبه ورځې ولسمشریزو ټاکنو څخه 450 شکایتونه ثبت شوي چې د مسؤلینو په وینا زیاتې تخنیکي او لږ یې د درغلیو په اړه دي. د دې ولایت د شکایتونو د کمیسیون رئیس اشناګل بنډیوال وایي په ټوله کې د ټاکنو په ورځ په ټول مرکزونو کې د رای بهیر په ښه توګه ترسره شو، خو دوی ته د دې ورځې په اوږدو کې 450 شکایتونه رسېدلي چې یو شمېر یې په ډنډ ولسوالۍ کې د درغلیو په اړه دي. هغه وایي تر څېړنو وروسته به دا معلومه شي چې دغه شکایتونه د رایو پر شمېر څومره اغېز کوي. ډېر موارد زموږ په تخنیکي مسایلو باندې چې په لیست کې د چا نوم نه پیدا کېده، په بایومټریک کې نه پیدا کېده، بعضې مامورین لږ ناوخته راغلي دي او ولې د نورو چې لا تر اوسه نه دي راغلي د هغوی په نوعیت باندې لا تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو. ټول دغه تعداد دی دا به هر وخت موږ ستاسو په خدمت کې چې د سبا پورې بل سبا او لا بل سبا چې نن نه پس ته درېیمه ورځ باندې بیا موږ تا په ښه موقف کې ویلی شو، ولس ته به په ښه موقف چې ټول شکایتونه تعداد یې څومره دی، د کومې کټګورۍ دي چې کومه کټګوري بیا په رایو تاثیر لري چې د رایو بوتلان ته ځي، کوم څارنوالۍ پورې اړه لري، بیا هغه نفر بیا پیژندل کېږي عدلي او قضایي ارګانونو ته. په ورته وخت کې د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس ایمل عبدالله وایي له ټولو ولسوالیو او د کندهار ښار څخه رایې او صندوقونه راټول کړي دي او په ټولو مرکزونو کې شاوخوا 1,80,000 کسانو رایه کارولې ده. هغه وایي کله چې ټول شکایتونه وڅېړل شي د رایو دقیقه شمېره به اعلان کړي. د ټاکنو رئیس هم مني چې د ډنډ ولسوالۍ څخه ورته د پراخو درغلیو راپورونه راغلي دي. بعضې مرکزونه په ولسوالیو کې موږ ته راپورونه راغله، مثلا په ډنډ ولسوالۍ کې په ځینو مرکزونو کې ستونزې موجودې وي. ټولو خلکو ته او هر هغه چاته چې په هر نیت دا کار کړی په ډنډ ولسوالۍ کې زه د یوې رایې پوښتنه کوم، هر هغه رایه چې د اصولو خلاف غورځېدلي صندوق ته هغه د منلو وړ نه ده او په نور ټول کندهار کې پروسه ډېره ښه مخته لاړه او انشاءالله کومه ستونزه بله نه وه. د دې ولایت د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي د ټاکنو اړوند شکایتونه تر 48 ساعتونو پورې ثبتوي او کېدای شي چې د شکایتونو شمېر نور هم لوړ شي، ځکه له لرې پرتو ولسوالیو څخه لا هم د شکایتونو په اړه معلومات په لاس کې نه لري. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.